السلام علیکم دوستانو څنګه امید لرم چې خبرې دوستانو د نادیا ګل نوې خبر چې نادیا ګل د فن پریږدي ډمتوب او سمې لارې ته راځي دوستانو ډېر د خوشحالۍ خبر دی ویډیو تر اخره وګورئ چې په ویډیو باندې پوه شئ او که څوک موږ سره په دې چینل کې نوي وي او چینل یې سبسکرایب کړی نه نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ دوستانو راځو د ویډیو طرف ته نادیا ګل چې په دې فن کې کار کوي دا ډانس او یا وغیره غانې کوي نو دا به تاسو ډېره ښه پیژنئ نادیا ګل چې پښتانه ډېر زیات خوښوي نو دوستانو هغې په دې روژه کې وویلې چې بس باقي زه دا فن پرېږدم او بس په حیا عزت باندې کور کښېنمه ولې چې ډېره سخته ګناه ده نو دوستانو که تاسو سوچ وکړئ دا ډمان خو په دې روژه کې کور ناست او په حیا عزت یې خپل لمونځ اودس کوي خو چې بیا روژه رمضان مبارک تیر شي بیا دی روزي خو نادیا ګل وایي چې دې ځل انشاءالله رمضان تیر شي نو بیا زه دې ډمتوب ته نه روزم نو دوستانو مونږ خو وایو چې الله دې په ټولو ډمانو ته د نیکو هدایت وکړي الله دې ټول ډمانو باندې خپل فضل او رحم وکړي چې ټول ډمان په حیا عزت په کور کې په پرده کینی او دا ډمتوب پرېږدي مونږ خو به ورته دعا کوو نو دوستانو دغه د نادیا ګل تازه خبرو چې هغه وایي زه ډمتوب پرېږدمه خو دا خو ډمان دي خو په خوله یو څه وایي او بیا بل څه وایي خو مونږ به ورته دعا کوو اوس نادیا ګل دا اراده کړې چې زه ډمتوب پرېږدمه الله دې ټولو ډمانو ته د نیکو هدایت وکړي دوستانو دغه معلوماتي ویډیو د داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ والسلام